أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عنوان دی آیتون مبارک کے اللہ ارشاد فرمائل کہ موسیٰ علیہ السلام د خپل قوم د پارا د الله نه د معافی سوال مکو او ورسره د دنیا او د آخرت د حسنا دعا وغوښتله والله تعالی د موسی علیہ السلام خدا دعا قبول کړه چې دغه قوم ته دغه خطا معاف کړه. خود دې دویمه دعا د پاره وته شرایط کې خودل چې دا د دنیا آخرت د خوشاله یا زما د رحمت به هغه چاته ملاویږي چې هغه تقوادار ای زکات ادا کوي زمون په آیاتونو باندې ایمان وروړي او بیا تابعداري کوي یا د رسول نبی امی اگر رسول نبی امی چې دوی په خپل کتابونو تورات انجیل کې داغه صفات داغه علامات نخي وینیا او بیا هغه نبی امی چې داغه صفات دادي چې هغه خلکو ته د نیکی حکم باور کوي د بدین او منع کوي پاکیزه پاک سيزونه به حلالي او ناپاک سيزونه به حرام ګرځي او د دوی نه به هغه بوج د سختۍ او سخت احکامات لري کوي چې کوم دوی باندې اچولی شوي دي. نو چا چې بیا دغه نبی اومی باندې ایمان راوړو دغه عزت او تعظیم وکړو دغه امداد وکړو او بیا تابعداري وکړه د هغه نور چې کوم هغه سره نازل دی چې قرآن مجید دی دا خلک به کامیاب او کامران وي. اوس که دا یهودیان وي او که نسوارا وي او که بل امت والا وي خو چې د دې صفتو خاوندان وي هغوی به کامیاب شي او که دا صفات پکې نه وي ناکام و نامراد وي. اوس الله دغه نبی امی رسول پیغمبر مزید چې کوم دي صفات بیانیا چې قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا. د آدم علیہ السلام نه د نبوت سلسله شروع شوې ده تر دې چې خاتم الانبیاء جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې د نبوت او رسالت دا سلسله جاری و. خو نو څومره پیغمبران چې الله دنیا ته رالیږلي دي هغه ټول پیغمبران د یو قوم مخصوص قوم د پاره د مخصوص علاقې د پاره د مخصوص زمانی د پاره وو. دا خاصه صرف د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې هغه الله د تمام عالم د پاره د تمام مخلوقات د پاره الله چې کوم دي تر قیامت پورې هغه ته نبوت او رسالت او پیغمبري ورکړی ده. نو الله فرمای ای زما حبیب دی خلکو ته وایا چې انی رسول الله الیکم جميعا بشک زو د الله پیغمبر امتاسو ټول تا گویا که موجوده کم خلق یې راتون کې څومره خلق تر قیامت پورې دي تر دې چې جنات او پیریان دي د دې ټول لپاره چې کم دي د الله د جانب نه رسول امتاسو تا او د هغه رب د طرفنا چې الذي له ملک السماوات والارض
چې هغه الله هغه ذات دی چې د اسمانونو او د ځمکې بادشاه دی، د تمام کائنات خالق او مالک دی. په دې اسمانونو ځمکه کې چې څه دي دا د هغه ملکیت دی. او دغه الله لا اله الا هو، دغه الله د عبادت مستحق دی، داغه نه علاوه بل څوک د عبادت مستحق نشته. او هغه الله هغه ذات دی چې یحیی و یمیتو، ژوندي کول کوي او مړه کول کوي. گویا پدې کې د الله تعالی د خالقیت خبره کیږي چې بندگانو ته د دې خبرې بیان کیږي چې تاسو اول کنتم امواتا، تاسو مړه وئ، تاسو یو بیجان نطفه وئ، نو الله چې کوم دی فاحیاکم تاسو بیا جمدی کړئ. گویا تاسو چې کوم دی دغه نطفې نه پیدایش وکړو، تاسو د نشته چې کوم دی شته کړئ، او بیا تاسو به چې کوم دی خپل طبي عمر تیروئ دنیا کې. هغه عمر چې کله پوره شي ثم یمیتکم، بیا به الله تاسو لره مرګ راولي. چې کله د مرګ پیالې اوس کې نو بیا به تر قیامته پورې په قبرونو کې دفن یې. بیا کله چې قیامت قائم شي ثم یحییکم، بیا به الله چې کوم دی تاسو جمدی کړي، او ثم الیه ترجعون، بیا به الله ته پیش کیږي، بیا به حساب کتاب وي او جزا سزا به وي. بیا به چې کوم دی څوک به جنت ته ځي او څوک به جهنم ته ځي. نو هغه الله هغه ذات دی چې یحیی و یمیت، چې هغه جمدی کول کوي او مړه کول کولی شي. لہذا فآمنوا بالله، پس ایمان روړې په الله باندې، ورسوله النبی الامی، او پر رسول د الله چې هغه نبی امی دی. هغه نبی امی چې تاسو په کتابونو کې سابقه تورات انجیل کې داغه باقاعده صفات موجود دي. او بیا هغه نبی په خپل باندې هم الذي یؤمن بالله، هغه په خپل باندې ایمان وروړي په الله باندې، وکلماته، او داغه په تمام کلامونو باندې، تمام آسمانی کتابونه تورات زبور انجیل او نور صحائف چې کوم دي په ټولو باندې هغه ایمان لري. دا د هر یو پیغمبر د خپل امت لپاره یو دعوت د عقیده توحید چې الله باندې ایمان وروړل او تمام آسمانی کتابونو باندې ایمان وروړل. او بیا پکې وته دا فرمایي چې وتبعوه، تاسو تابعداریو کې د دې پیغمبر، لعلکم تهتدون، تاسو به د هدایت مالکان شي. اوس په دې آیت مبارکه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت داغه د نبوت هغه صفات بیان شو چې دا پیغمبر آخري پیغمبر د تمام خلقو د پاره دی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمای چې ماته الله تعالی په نور پیغمبرانو باندې په 5 خبرو کې برتری را کړې ده. یو خدا زمانه مخکې څومره پیغمبران دنیا ته راغلي دي هغه د یو مخصوص قوم او زمانه د پاره او د تمام عالم د پاره تر قیامت پورې څومره خلق راځي د هغې د پاره په الله پیغمبر ګرځولې ما گویا زی خاتم النبیین ګرځولې. دویم الله چې کوم دی مال را مال غنیمت حلال کړی دی، نور قومونو ته مال غنیمت چې کوم دی حلال نو. دریم نمبر الله چې کوم دی زما د پاره ټول ځمکه مخ د ځمکه چې کوم دی پاکه ګرځولې ده او تمام ځمکې زما د پاره جمعات ګرځولې دي چې کوم دی کې د مانځه وخت راغی زما امتی هغه دی کې مونږ ادا کولی شي. بل الله چې کوم دی زما په دشمن باندې د یو میاشتې فاصله باندې الله زما روب هغې اچولی دی، او بل الله چې کوم دی مالا شفاعت را کړی دی، زه به د آخر کې د تمام مخلوق د تمام مؤمنانو چې کوم دی شفاعت کوم او شفارس به کوم او زما شفارس به قبلیږي. اوس روایت کې دام را دي چې موسی علیه السلام چې کله الله ته سوال وکړو د خپل امت دپاره او الله ورته چې کوم دی بیا د آخري امت باره کې وفرمایل چې دا رحمت خاصه دا به صرف دغه خلقو دپاره چې کې دا صفات او دا صفات خو په آخري امت کې موجود دي. نو دغه دی کې موسی علیه السلام الله ته بیا سوال وکړو چې الله زه خو چې کوم ما خو سوال د خپل امت دپاره کړو او هغه خاصه رحمت خاصه
داغي مستحق او اخیری امت وګرځیدو یا الله تعالی داغه د خوشاله د پاره بیا دا آیت نازل کو چې ومن قوم موسی امه يهدون بالحق وبه يعدلون د قوم په موسی کې یو امت بوي یو ډله بوي گویا په هر پیغمبر په امت کې سنا خلق داسي وي چې هغه د خپل پیغمبر اطاعت کوي او داغه ملګرتیا کوي اگر کله ګولې نه دي زیاتر چې کوم دي نافرمانی پکې خو بیا د هر پیغمبر په امتیانو کې یو داسې جماعت وي چې هغه د خپل هغه پیغمبر اطاعت کوونکي وي پنې غلار باندې روان وي نو الله موسی کلیم الله ته خوشخبری ورکړي چې ستا په دې امت کې هم به داسې یو جماعت وي څنګه چې دا کم کسانو چې د صحیح عبادت کولو هغه گمراه شو خو بعضې پکې داسې وو چې هغه د صحیح عبادت نه کولو لہذا الله فرمایي وتا چې اے موسی علیه السلام ستا په قوم کې به یو ډله یو جماعت وي چې یهدون بالحق چې هدایت پکې په حق سره وبه یعدلون او په حق سره به چې کوم دي عدل او انصاف کوي او بعض علما دا فرمایي چې د دین مراد دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم زمانه هغه يهوديان دي چې بعض يهوديان پکې داسې وو چې هغه د الله پیغمبر باندې ایمان وروړو چې هغه عبد الله بن سلام او داغه ملګری وو لہذا موسی علیه السلام ته دا خوشخبری وکړه چې ستا د قوم يهوديانو کې به هم داسې یو ډله وي چې هغه په هدایت باندې وي او خلکو ته هدایت پور کوي او په حق باندې با عدل او انصاف کوي قل یا ایها الناس وایا ای زما حبیب دی خلقو ته ای خلقو انی رسول الله بشک از رسولم د الله الیکم تاسو ته جميعا ټول ته الذي اغا الله له ملک السماوات والارض چې داغه د پاره بادشاہي د اسمانونو او د ځمکې دا لا اله الا هو نشته د عبادت مستحق مگر عمدا الله تعالی د عبادت مستحق دی یحیی و یمیت او دا الله ژوند کول شي او مړ کول شي فآمنوا بالله پس ایمان وروړي په الله باندې ورسوله او په پیغمبر باندې هغه پیغمبر باندې چې هغه پیغمبر النبی الامی دی الذي داغه پیغمبر نبی امی یؤمن بالله چې داغه ایمان دی په الله باندې وکلماته او د الله په کلام او کتاب آسمانی کتابونو باندې واتبعوه او تابعداریو کې د دې نبی امی لعلکم تهتدون خایګ تاسو هدایت خاوندان شي او هدایت عمومه ومن قوم موسی او د قوم د موسی نبا امه یو ډلا یو جماعت بوي يهدون بالحق چې هدایت ورکی په حق سره وبه يعدلون او په حق سره با عدل او انصاف کوي قل اے زما حبیب او آیتا یا ایها الناس اے خلقو انی رسول الله بشک از رسول د الله الیکم تاسو ته جميعا ټول ته الذي اغا الله له ملک السماوات والارض چې داغه د پاره بادشاہي د اسمانونو او د ځمکې دا لا اله الا هو نشته د عبادت مستحق مگر عمدا الله د عبادت مستحق دی یحیی و یمیت عمدا الله جمدی کول کوي او مړ کول کوي فآمنوا بالله پس ایمان وروړي په الله باندې ورسوله او د الله په پیغمبر باندې هغه رسول النبی الامی چې هغه نبی امی دی الذي يؤمن دا نبی امی خپلم ایمان وروړي بالله په الله باندې وکلماته او د الله په کتاب آسمانی کتابونو کلام باندې واتبعوه او تابعداریو کې د دې پیغمبر نبی امی لعلکم تهتدون خای تاسو هدایت عمومه ومن قوم موسی او د قوم د موسی نبا امه یو ډلا جماعت بوي يهدون بالحق چې په هدایت په ورکی په حق سره وبه يعدلون او په حق سره با عدل او انصاف کوي